tasu.lspace.pakto sare yast. Nori kisi la sbs.com.au/pakto-sakhawauri. د فوتبال نړیوال جام د شپږمې ورځې په سیالیو کې ریکارډونه مات شول او ستورو لوبغاړو په زړه پورې لوبې وړاندې کړې. لیونل میسی د نړیوال جام په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې په شپږو نړیوالو جامونو کې ګډون کړی دی او دا تاریخي لاسته راوړنه یې د 3 ګولونو په وهلو ورمانځله. همداراز کیلیان امباپه او ارلینګ هالند دواړو په خپلو اغیزناکو بریاو کې 2 ګولونه ووهل. د 2026 کال د فوتبال نړیوال جام د شپږمې ورځې لنډیز ته خرغلاست. زه مجيبونی بیم او تاسو د فوتبال نړیوال جام د شپږمې ورځې مهمو پیښو ته وګیاست. فرانسې د نیویارک په لوبه کې سنیګال ته 3-1 ماته ورکړه او د آی ګروپ سیالي په بریا پیل کړي. له ګول پرته د لومړی نیمایي تر پای ته رسیدو وروسته کیلیان امباپه په 85مه دقیقه کې د فرانسې لپاره لومړی ګول وواهه او د لوبې بنبست یې مات کړ. وروسته برادلی بارکولا د خپل لوبډلې دوهم ګول هم وواهه. سنیګال د اضافي وخت په شیبو کې یو ګول بیرته جبران کړ، خو امباپه لګروسته بیا ګول وواهه او د فرانسې د فوتبال په تاریخ کې تر ټولو ډیر ګول وهونکی لوبغاړی شو. بلخوا د استرالیایي روزونکي ګراهام آرنولد تر مشرۍ لاندې عراق له ناروې سره مخامخ شو. دواړه هیوادونه له اوږدې مودې وروسته بیرته نړیوال جام ته ستانه شوي دي. د ناروې بریدګر ارلینګ هالند د لوبې ستوری و. هغه د لومړۍ نیمایي تر پای مخکې 2 ګولونه ووهل او خپل لوبډلې ته د 4-1 قاطع بریا په خپلولو کې مهم رول ولوباوه. سره لدی ماتې ګراهام آرنولد د عراق د دې چانسونو په اړه خوشبینه پاتې شو چې عراق به وکولای شي بل پړاو ته لار پیدا کړي. په کانزاس سیټي کې لیونل میسی د لوبې 3 وړه ګولونه ووهل او مدافع اتلې لوبډلې ارجنټاین په اسانۍ سره الجزایر ته 3-0 ماته ورکړه. 19 کلن میسی اوس د نړیوال جام په تاریخ کې د تر ټولو ډیر ګول وهونکو لوبغاړو په نوم لړ کې د میرسولا کلوزا ترڅنګ ولاړ دی. دواړو په نړیوال جام کې 14 ګولونه وهلي دي. بلخوا په کالیفورنیا کې تریش د نړیوال جام نوې ګډونوالې اردن لوبډلې ته 3-1 ماته ورکړه. رومانو شمیت د تریش لپاره لومړی ګول وواهه، خو علي الوان د دویمې نیمایي په پیل کې لوبه مساوي کړه، خو تریش بیا پیاوړی غبرګون وښود او 2 نور ګولونه هم ووهل چې یو یې د اضافي وخت پنالټي لاره ترلاسه شو. او اوس یوازې 3 ورځې پاتې دي تر هغه چې د استرالیا ملي لوبډله د فوتبال په نړیوال جام کې خپل راتلونکي لوبه تر سره کړي. د استرالیا ملي لوبډله بعد د جون په 20 د ختیځ استرالیا د سهار په 5 بجو په سیټل کې د متحده ایالاتو پر وړاندې لوبه وکړي چې دا لوبه به په ژوندۍ بڼه پر اس پی اس خبره شي. لږ وروسته به استرالیا د جون په 26مه نیټه له پاراګوای سره مخامخ شي او هغه لوبه به هم د اس پی اس لخوا په ژوندۍ بڼه خبره شي. د 2026 کال د فوتبال نړیوال جام په سیالیو کې سبا انګلستان او کرواتیا یا کرواسیا د ګروپي پړاو په یو لوبه کې سره مخامخ کیږي. په نورو سیالیو کې پرتګال د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت سره لوبه کوي. غانا له پاناما سره مخامخ کیږي او کولمبیا خپل د ګروپ سیالي د ازبکستان پر وړاندې پیلوي. تاسو د فوتبال نړیوال جام د شپږمې ورځې راپور ته غوږوئ چې ما مجيبونی تاسو ته وړاندې کړ. د 2026 کال د فوتبال نړیوال جام هر شیبه د اس پی اس اون ډیماند لاره وګورئ.
که غواړئ دغه سنوري کیسې هم او رینو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ